جمال ترک یې دغه ټرمپ بیا ویلي چې زه مثال درځم افغانستان ته دا د دنیا څه پالیسیانې دي ټرمپ وایي زه افغانستان ته درځم ټرمپ وایي افغانستان ته درځم نو په دې کې شک وینې زه خو شک نه پکې وینم خو په دې کې هم شک نشته چې ټرمپ افغانستان ته نه سره او په دې کې هم شک نشته چې طالبان به نه ورته ودرېږي طالبان هم ورته درېږي خو په دې کې چې دا په دې کې به خالي وینې بهیږي په دې کې خو نو اوس چې نوم په دا اډه کې ده د بګرام په اډه کې ده دا به بیا څنګه حساب راځي دا خو ګوره اصل جنگ چې ده په افغانستان کې کوم جنگ روان ده دا د چین امریکا او د روس رشیا دا د درې سوپر پاور طاقتونه دي دا جنگ دغه روان ده دا درې ملکونه دا درې هیوادونه چې دي دی په دغه ټوله دنیا کې تسلط غواړي دی وایي چې د دنیا ټول واک اختیار له ما سره وي د افغانستان حکومت د ما په خوښه چلیږي پاکستان حکومت د ما په خوښه چلیږي د هر ملک دا غواړي خو دلته دنیا تقسیم ده ډېر هیوادونه له امریکې سره دي څوک له روس سره دي چاینا چې دغه سیاسي پالیسي نه لري هغه دی هغه معاشي پالیسي لري هغه د چا په سیاست کار نه لري د چا په جنګو کار نه لري نو په ولاړ خو دا مجلس نه کېږي راځه دلته ورته کښېنه دا خو دوزان دي ټول دا خو دوزان دي راځه کښېنه په دغه دوزان کې ورته کښېنه پردي جنګونه به نه کوو بلکل او یو ځوان یو ارب ډالر قیمت لري بلکل یو ځوان 10 ارب ډالر قیمت لري بلکل یو ځوان د کلي مخکک ده یو ځوان د کور مخکک ده یو ځوان د پلار پښې دي د مور پښې دي د مور سترګې دي د مور رزق ده بلکل او ته یې راواخې د مور دنیا د مور پلار دنیا ده د مور پلار دنیا ده یو ځوان چې ده د یوې ښځې ته له ښځې پوښتنه وکړه د هغې ژوند ده بلکل د یو بچي چې ده آب حیات باندې ژوندی ده تاسې انسانانو ته چورت وایي چې انسان ده څه شی دا خو د بمونو لپاره نه ده پیدا شوی دا خو ورور ته په بارودو ولې الوزوئ ولې الوزوئ پالیسي جوړه کړئ دغه یو ځوان چې ده ټوله دنیا به متوي په دماغ بلکل او په وینه یې نه سوی متوي په 50 کاله جنگ خو چې ده ګوره یوه ورځ جنگ وکړه دښمن مات کړه بیا 100 کاله مزې کړو احمدشاه بابا لښکر راوایستل هندوستان یې ونیول تقریبا ټول عمر یې مزې کولې بچیانو یې مزې وکړې بلکل میرویس نیکه راغی ګورګین یې مات کړو ایران یې مات کړو بیا تقریبا 100 کاله افغانانو مزې کولې دا جنگ 2 کاله وچلېد یو نیم کاله وچلېد پانیپت چې ده یو لښکر یې بوتلل هندوستان یې ونیول بیا یې مزې ولې ټول هندوستان یې دی بلکل اوس موږ چې ده 50 کاله جنگ کړی ده 50 کاله جنگ نتیجه نه ده ورکړې نو دا بې مقصده جنگ ده دا بې معنا جنگ ده دی جنگ ته څه کوي دا جنگ ګټه نه کوي اوس بیرته د افغانانو د ځوانانو وینې به شروع کېږي بلکل سرونه بیا الوزي اوس به بیا دغه نه کونډې اطمینان پیدا کېږي قبرونه بیا نه یې معلوم سرونه بیا نه یې معلوم ایدره بیا نه یې معلوم نو په دا طریقه خو چې د دنیا ته نه شوی متولی دنیا ګوره مزایل لري ټکنالوژي لري د افغانستان ټوله فضا د امریکایانو په لاس کې ده بلکل ډرون یې اوس ګرځي ټوله فضا د دوی په لاس کې ده هر سړی په نښه ده فلانی الجه ده فلانی هغه ده فلانی هغه دا ټول په نښه دي بلکل او بل دا ده چې یو مزایل 50,000 خلک وژني بلکل یو مزایل 50,000 خلک وژني اوس زمیني جنگ ناکامه شو زمینی جنگ بلکل ناکامه ده دا 100% کیسه و زمینی جنگ ناکامه شو زمینی جنگ ته څنګه کوي نه سوی کولی د غره او د یو مکمل غر د غره او د انسان د سر کې یا نه نو دا خو 100% کې حقیقت ته دا جنگ نه کېږي دا ناکامه کېږي بلکل ناکامه ده بلکل ګوره امریکا په امریکا کې ناسته دلې له تا سره جنگ کوي د هندوستان او د پاکستان جنګ مو لیدل په مزایلو یې وګټل بلکل په مزایلو یو پوځ هم نه دروتلی سرنږدې و د اسرائیل او د ایران جنگ په مزایلو اسرائیل خپل ټول جنگ په مزایلو کوي بلکل مزایل ورغورځي بلکل دغسې یعنی دا ټکنالوژي وګوره د زمیني جنگ د انسانانو جنگ ختم شو بلکل ختم شو که یو انسان دونه کې 80 کزه وخت کې یو انسان لا هم دا جنگ نه شو ګټلی یعنی نشي ګټلی او د اور سپین زړه په دغه چې کې ورکېدی د اور سپین زړه په داسې نه کې ورکېدی هم نه شوی ګټلی ټیک د سرونه به وخوري د غیرت په نامه یې خوري د وفاداري په نامه یې خوري د عزت په نامه یې خوري سرونه به خوري وژل کېږي نو داسې جنګونه چې هغه پایلې نه لري بیا ولې کوي
نه دا مناسب سړی و او بیا چې ته جنګ کوې وایي له خلک له ځان سره نه ملګري کوې. بالکل روس ته که تا مخته امریکا ولاړه ده له روس سره تعلقات جوړ کړه. پالیسي به کوي چې پالیسي نه وي دا کار نشي کېدای. روس ته ورسه اوس دوی چې روس ته ورسې هلته هم په میز کې په برېتو ګوتې ورته وایي. روسانو ته هم په برېتو ګوتې وایي، چینایانو ته هم په برېتو ګوتې وایي، هر وطن ته چې ورسې پس دوی په زور ګوتې وایي. هر وطن ته چې ورسې هغه چې دوی په برېتو ګوتې وایي وایي ته پالیسي نه لرې. هغه چې نه وډارېږي. بالکل هغه وایي دلته په میز راته ناست په خپله خونه کې راته ناسته په برېتو ګوتې راته وایي. نه یې شي خپلولی. دا نه شوی خپلولی. دا پالیسي سل په سل کې ناکامه ده. دا پالیسي به د افغانانو په وینو ختمیږي. په دې پالیسي کې به د دنیا سرونه ځي که نه ځي، د افغانانو په پلکاو سرونه ځي، پلکاو سرونه به ځي. دا وطن به د کونډو د یتیمانو میدان وي. بالکل دوی به چغې به کې وي، در په در خوارې به وي. بالکل په نس به نه یې مړې. نو مظلوم ولس یا د مظلوم افغانان دا نور هم تباه کېږي. موږ نو خواست کولی شو لمن ورته نیسو. محبوب جانه دا ډېر هوښیاران خلک چې دي، دا ډېر پوهان خلک چې په چا ختمه ده هغه د ما کواره نه خوښوي. هغه وایي دا کواره وګوره خبرې وګوره نه. نو زه مطلب ما دې دا خلک په لیوني وشماري. بالکل دغسې لیوني خو نو ګیله نشته. و دی نه سبا بیا دی وایي چې موږ له جمال سره حساب کتاب کوو. نو د ما خبرې دې په لیوني وشمار، دا یو لیونی وغږېدو هغه ده که نه ده. بالکل نو بل دا داسې نو اوس که دا هوښیاران دا ډېر پوهان چې د ما خبره اوري یارې به لونګۍ ورته په سر کوو، یارې خولۍ بیا لونګۍ بیا به یېره ورته پرېږدم. یېره به ورته پرېږدم. تسبیح به هم په لاس کې نیسې. سنت طریقه ده د یېرې قربان سم الله دې موږ ټولو ته وس راکړي. بالکل سنت عملي کړو او تسبیح به هم په لاس کې. نو خیر بس ټیک دی. دا مخ هم د لیونې ده، د نه سړي کواره ده. بالکل خبره مې دا کول محبوب جانه دا دنیا په تعلقاتو او په معاملاتو چلیږي. بالکل دلته پالیسي چلیږي او دا دنیا غیرت نشوی ماتولی. دا دنیا چې دا منافقت یې ماتوي. که ته راولاړ شي سر دې په لاس کې راخستی او ته وایې زه غیرت ښکاره کوم غیرتمند یم، نو تا خو سر وخوړل. بالکل دې وخوړل. اوس ګوره په افغانستان کې 50 کاله جنګ وشو. بالکل دا جنګ پردی جنګ و. بالکل د افغانانو خپل جنګ نه و. پکې ختم دی سولو. هغه چا به زه به یو ټوکه پکې وکړم وایي کار ټیشه وکړو وګل څټ وخوړ. و دا پردی جنګ و. دا د پردي مفاداتو جنګ و، د پردو خلکو جنګ و، د پردو سوپر پاور طاقتو جنګ و. بالکل دا د افغانانو خپل جنګ نه و. د افغانستان 50 کلن جنګ چې و دا پردی جنګ و. دا د افغانانو جنګ نه و. دا د افغانانو د استقلال جنګ نه و، د ازادۍ جنګ نه و. یو جنګ به وګټل، دوی به د ازادۍ رنګ ورکړو چې موږ آزاد شو، بل جنګ به شروع شو. دا اوس جنګ چې ده دا جنګ هم ګټلی جنګ ده. خو لیکن دا جنګ اوس دنیا جهان ده ټوله ولاړه ده، بل جنګ شروع کوي. په دې کې شک هم نشته. بالکل. خو دا جنګ چې ده د افغانانو څونه په ګټه ده. مخکې چې ده د امریکې ګټه وه، د نورو هېوادونو ګټه وه، د همسایګانو ګټه وله. له دا ورڅخه کوم جنګ شروع کېږي د دې ګټه به ټول چین ته ځي. بالکل یعنې د دې وده وینې به د افغانانو بهیږي، سرونه به د افغانانو ځي، ګټه به یې چین وړي. اوس ګوره چین، امریکا، رشیا دا درې سوپر پاور طاقتونه چې دي، رشیا روس، چین او روس دواړه د امریکې خلاف دي. بالکل. خو لیکن دلته دوی د خپلو مفاداتو جنګ کوي. بالکل دوی د خپلو مفاداتو. اوس د جنګ میدان ولې افغانستان دی. دا ولې ده؟ دا د افغانان چې دي له افغانان سره پالیسي نشته، شعور نشته. ګوره دین شته له افغانانو سره، غیرت شته، په عزت باندې ولاړ دي، له خاورې سره مینه لري. خو لیکن غیرت خو چې ده نن په غیرت دنیا نشي ماتولی. نشي ماتولی. نن هغه وخت نه ده چې په غیرت به ماتېده، اوس هغه وخت نه ده. اوس ته کوم سرونه اوس په افغانستان کې چې دي، دی ځوانان خاورې شو، دی ځوانان ټوټې شو چې د هر ځوان قیمت 10 اربه ډالر. بالکل 10 اربه ډالر. 10 اربه ډالر یو ځوان و. دا ځوانان په لکاو ځوانانو سرونه خاورې شو. که ته په وینو جنګ ګټې، خو دا جنګ نه ده. دغه ځوانان چې مطلب په جنګو کې در په دره کوي، ټوک ټوکې کوي، خاورې کوي. دا جنګ دغه ځوانان راواخه، ساینسدانان ځینې جوړ کړه. بالکل. پالیسي ورزده کړه. دنیا سیاست په ووایه، منطق ورزده کړه. او بل دا د جنګ چې ته ګټې همیشه به په د دښمن په کور کې سړی پیدا کوي. بالکل. تا په خپل کور کې خلک نه دي پیدا کړي. بالکل. ته به په هر ملک کې خپل خلک لرې،
هغه چې کوم عوام د ولس ته له هغو سره به تعلقات جوړوي هغو ته به خپله پالیسۍ د دنیا جهان چې دي ولسونه قومونه هیوادونه له هغو سره به تعلقات جوړوي له هغو سره به کښېنې راشه درشه به کوې هغه به په خپل درد خبره ولس به په خپل درد خبره چې موږ ځپلي موږ وهلي اول به خپل ولس خپلوې ولس خو چې دا ولس خو دی د لکه خپل بدن بالکل ستا په بدن کې یوه ګوته کینسر سي بالکل ته ختمې بالکل دغسې دغه ګوته کینسر شوه علاج د نه وکړو ته ختمې ولس هم دغه دی ولس هم دغه ټول به دې ځان کوې باندې مهربانه کېږې به د ولس غوښتنې به منې د ولس خبرې به منې هغه به یار به ځان پسې نه سي هغسې دې ونیوه بیا ته مخ ته هم خلاص سي ګوره ولس دی د ټولو قومونو مشترکه جرګه دې راوغواړي هزاره ازبک تاجک پښتون دا د ټول مشران سپین ږیري راوغواړي سیاسي خلک دې راوغواړي د دې یوه غټه جرګه دې جوړه کړي بالکل غټه جرګه دې جوړه کړي له هغو سره سلا مشوره وکړي هغه به خپل غوښتنې ورته کېږدي چې دغه د موږ غوښتنې دي دا تاسې ومنئ نور نو موږ په تاسې پیوست یو د تاسې ملګري یو بالکل دغسې نو اول به ولس دې ځان کوې بیا به په نړۍ کې خپل تعلقات جوړوې د نړۍ ولسونه به قانع کوې د نړۍ په سیاست کې به خپل حمایتیان پیدا کوې بالکل خو دا وخت خو چې ده د افغانستان له هېچا سره تعلقات نشته هېچا سره هم تعلقات نشته بالکل نه څوک مني نه څوک مني نه په ځان ورګډوي نه په ځان ورګډوي نه خبرې ته اهمیت ورکوي بس وچ کلک وایي موږ تیار یو جنګ ته تیار یو بالکل دغه د دوی دا یوه خبره ده او بلکې کاکاجي خبره دا ده اوس فلسطین چې د فلسطین مثال ریشه به معلومه شوه چې یو مزایل به چیرې ونیښي ریشه به معلومه شوه چې په مثال 100 نفره زخمیان دي 200 مړه شهیدان دي د افغانستان نه معلومېدو دا ولې دا به له ځانه سره دوی مثال پټوله دا خبره دا خدای ده چې په افغانستان کې جنګ مخفي جنګ و د افغانستان د جنګ مقصد نه ده معلوم ګوره ظاهرشاه چا نه پرېښو ظاهرشاه باندې بیا سردار داود راغی سردار داود بیا راغی بیا نور محمد ترکی راغی نور محمد ترکی باندې فضل امین راغی په فضل امین باندې ببرک راغی په ببرک باندې نجیب راغی یا په نجیب راغی ډاکټر نجیب باندې بیا ورور مجاهدین رالو مجاهدینو باندې بیرته طالبان رالو بیا بیرته کرزی راغی بیا اشرف غني راغی بیرته طالبان رالو بالکل اوس بیرته ورور بل نظام راولي بالکل بل نظام راولي څو انقلاب رالو ډېر رالو اوس د دې مقصد نه ده معلوم چې دغه نظامونه چې بدل شو ظاهرشاه ولې له باچې وغورځېدل داود ولې راغی داود ولې له باچې وغورځېدل ترکی ولې راغی ترکی ولې مړ شو فضل امین ولې راغی فضل امین ولې مړ شو ببرک ولې راغی ببرک ولې مړ شو نجیب ډاکټر نجیب ولې راغی بیا مجاهدین ولې رالو بیا له مجاهدینو بعد ورور طالبان ولې رالو بیا ولې کرزی راغی بیا بیرته طالبان ولې رالو بیا بیرته اشرف غني بیا طالبان ولې رالو اوس بیا دا بل نظام ولې راځي چې لپاره راځي بالکل ولې دې مقصد څه دی خو مقصد د دې جنګ نه ده معلوم نه ده معلوم بالکل ونو که مقصد د افغانانو یا د افغانستان پالیسي وای افغانانو مقصد معلوم وای خو چې نور محمد ترکی دغه چې ظاهرشاه بابا چې هغه ایسته کړی وای داود راغی بس هغه بیا په مخه بولی بالکل د دې جنګ مقصد مثال زه دا وایم چې دا د افغانستان خلک پالیسي نه لري مخه نه لري اوس هر ملک مخه لري ولې په یو ملک مثال د چا جنګ نه کېږي د ټولو ملکو جنګ چې ده په افغانستان کې روان دا ټول پردي جنګونه دي دا ټول پردي دي دا ټول پردي جنګونه دي نو اخري خبره دا کوم چې ځوانان مه وزنئ په وینو جنګ مه کوئ پالیسي خپله کوئ دغه ښایسته ځوانان په دې تعلیمونه وکړئ د امریکې په انسټانو کې باید سبق وایي د روسیې په انسټان کې سبق وایي ولې دا منافقه دنیا ده دا شیطاني دنیا ده دا په غیرت نه متېږي داسې ده دا وروره په عزت نه متېږي دا په وینو نه متېږي دا په قربانیو نه متېږي نه نو داسې ده دوی به سیاسي پالیسي خپلوئ د ټول دنیا سره په تعلقات جوړوئ کم دوست کم دښمن ده بالکل د دې خبره به منئ دوی به تاسې منئ یوه د دوی منئ بالکل که نه منئ غره ته یا دیوال ته سر نیسئ بیا به نو د انسانانو وینې تویږي د افغانانو وینې به تویږي کونډې یتیمان به وي 50 کاله جنګ ولې بدلون نه راولي 50 کاله جنګ بالکل خلک یوه ورځ جنګ وکړي دا بله ورځ یې وسایي د نړیوال سیدې به د اروپا کې چې اوس مثال هغه ټول دا نړۍ وګورئ چې په افغانستان کې مکتب نشته دغه نشته تعلیم نشته مکتب څه کوي تعلیم نشته تعلیم نه دی خو دا وایم چې په افغانستان کې دی
پوهنتونونه هم بند کړي، مکتبونه دې هم بند کړي، بالکل په نرانه دې هم بند کړي. بالکل تعلیم چېرته کوي؟ تعلیم خو باید یو مقصد ولري، یو نتیجه ولري. بالکل. اوس ګوره ته د مڼو ونه ږدې 3 کاله مڼه کوي، بالکل. ته د انګورو تاک دې 3 کاله بعد انګور کوي. بالکل. نو دلته سیده مکتب هم نتیجه نه درکړې، تعلیم نتیجه نه درکړې، پوهنتون نتیجه نه درکړې. ښځې ولې تعلیم کوي؟ ښځې چې روزګار وي تعلیم به کوي. مطلب ښځه چې ده کاروبار نه سوی کولی، روزګار نه سوی کولی، تجارت نه سوی کولی، نو ښځې ولې تعلیم کوي؟ ښځې خو چې ده که ډاکټره سي هم وروره سړی به جارو کوي، که ساینسدانه سي هم وروره سړی به جارو کوي، که سیاست ووایي، که صحافت ووایي، که قانوندانه سي، که حقوق وایي هم به د میړه خونه جارو کوي. نو ښځې چېرته تعلیم کوي؟ اول خو د ښځو تعلیم بې مقصده ده په افغانستان کې. په افغانستان کې هو بې مقصده ده. بالکل. اوس ښځه چې ده په خپله خوښه نه سوی ودېدلی، داسې حقوق وایي پلار به یې خرڅوي په بنه به یې ورکوي، داسې ډاکټره سي ړانده ته به یې ورکوي، بالکل. په وراثت کې برخه نه ورکوي. بالکل. نو ته چې د ښځې د تعلیم خبره کوې، نو خو اول په وراثت کې برخه ورکړه، په خپله خوښه واده کړه. بالکل. نو ښځه په افغانستان کې هیڅ حیثیت نه لري. د وټساپ څونه ګروپان دي؟ بالکل ډېر دي. په یو ګروپ کې ښځه شته؟ یا نو ښځه معنا نه لري. ښځه نو ښځه دی ده لکه پسه، لکه غوا. بالکل. د حیوان کار جنه خو موږ. بالکل دغسې. او بل دا داسې اوس دا تعلیم کوي، دا اوس کوم تعلیم کوي ځوانان، د دې روزګار شته؟ یا دې ته روزګار ورکوي؟ یا نسته. اوس دا افغانستان دی، په افغانستان کې تقریبا ځوانان کم از کم د 40 میلیونه آبادي ده، په 40 میلیونه آبادي کې خو 10 میلیونه ځوانان دي. بالکل. 15 میلیونه خو پاخه ځوانان دي. بالکل. روزګار غواړي. زموږ د وطن خلک اروپا ته ولې منډې وهي؟ ایران او دلته په دا لارو کې مړه کېږي. ټول هغې خوا وروره لا ترکیې ویستې، لا ایران ویستې، لا بل ملک ویستې. افغانستان کې روزګار نشته. دا 15 کاله 15 کاله کې چا ته روزګار نه ده رسېدلی. یارې خو په جنګو کې سرونه ورکړو، خاورې ډېر سو، بیا وروره د مسافرۍ په وجه مثال بل ترکیې ته کړو، ایران ته د کړو. افغانستان دی وطن ده لکه جنت. بالکل. میوې جنت، غرونه جنت، اوبه جنت، ځمکه جنت. بالکل. اوبه یې زمزم دي، له سرو زرو ډک ده. بالکل. دا دنیا ورته لیونی دغه د معدنیاتو جنګ کوي، مفاداتو جنګ کوي، خزانو جنګ کوي، رنګ ساره کم ورکړی، رنګ ساره کم ورکړی، دغه جنګ ده. بالکل. نو ګوره دغسې د کویت سور ور ده، 53 سنټیګریډ ګرمي، ټول ریت ورڅه جنت یې جوړ کړ. بالکل. دوبۍ سور ریت سور ریت و، یو شی نه ورڅه جنت. بالکل. خلکو دوزخ جنت کو. بالکل. موږ جنت غوندې وطن سي د دوزخ کو. ځوانان را منډې وهي. بالکل دغسې. یوه مڼه د یوې مڼې ذایقه په ټوله دنیا کې نشته. د انار خوند په ټوله دنیا کې، د انګورو خوند، هره میوه یې دی د لکه د جنت میوه. بالکل دغسې. نو زه اخري مطلب د امام مجلس دا د لیوني مجلس په دې کې به څوک چورت نه وي. بالکل دغسې. زه لکه لیونی څه وغږېدله. لیونی خو معاف. بالکل. لیونی معاف ده که نه؟ بالکل. تاسو به ما ته اپه کوئ، خو خبره دا ده یا په وینو نه کې